افغانستان د آسیا په زړه کې د تړلو لارو هیواد نه دی. دا هغه څلورلاری وطن دی چې تاریخ پکې تل د کاروانونو، تمدنونو او سوداګرو تګ راتګ لیدلی. نن دا وطن یو ځل بیا د اقتصادي ثبات له پلوه پر پښو درېږي. د احتیاج سیوری ترې کډه شوی او د خپلواک اقتصادي دریځ بیرغ یې پورته کیږي. پاکستان هغه گاونډی چې اقتصادي بیړۍ یې ډوبه شوې. که د افغانانو پر مخ د تجارت یوه دروازه وتړي نو بدیل یې شته او هره لاره چې بندیږي نورې نوې لارې پرانستل کیږي. افغانستان د سیمې هغو ملتونو ته چې د سوداګرۍ په لټه کې دي د یوه خوندي او طبیعي اقتصادي پل په توګه راڅرګند شوی. هغه پل چې تک پرې د یو ملت هوسا او نیکمرغه راتلونکی رڼا کوي.